بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د CCMP سٹارټ کلاس ته. او په CCMP کې موږ تاسو سره درې لیول دي. یو موږ سره راوټینګ دی، همدارنګه سویچینګ دی، او همدارنګه د راوټینګ او د سویچینګ ټرابل شوټینګ دی. په سٹارټ کلاس کې موږ تاسو راځو د CCMP راوټینګ شروع کوو. پر راوټینګ موږ تاسو ان شاء الله اوس بحث کړی دی په CCNA کې چې راوټینګ موږ سره هغه پروسس دی چې د پاس سلیکشن په خاطر موږ تاسو یوز کولای شو، او موږ سره په درې سټیپ دی چې یو موږ سره سټیټیک راوټینګ دی، دوهم موږ سره ډیفالت راوټینګ دی، او دریم موږ سره ډاینامیک راوټینګ دی. لومبه روز موږ تاسو پر راوټینګ کې یو پروسس وایو. زبرش مول به دا ټاپولوژي جوړه کوم. زبا د دغه دوه راوټرو دا سمبل چینج کوم. او راځم دغه ټول راوټر ته به انټرفیس هم اډ کوم. بای ډیفالت په دې کې انټرفیس اډ نه وي. R1 له R2 سره مثال د R1 زموږ خپل لین دی، او R2 موږ سره هغه راوټر دی چې په هغه موږ او تاسو خپل پالیسی امپلیمنٹ کولی شو د ISP سایت ته. په S1/1 باندې موږ سره یو ISP وصل شو، په S1/2 باندې موږ سره بل ISP کنیکټ شو. کچیر تراشو موږ تاسو په نارمل ډول باندې د دې خپل لین سایت ته ISP د خپل لین نه ISP سایت ته موږ تاسو ډیفالت راوټ جنریټ کو. نو هغه راوټر چې موږ سره په ایچ کې د مثال د ISP سره کنیکټ دی، هغه موږ ټریفیک بوالي مثال یو سړی ډاونلوډینګ کی یا اپلوډینګ کی یا وغیرہ کوم جیمیل یا ګوګل ساکسس کی، نو دغه راوټر به موږ سره څو کی دا بس موږ ټریفیک نیمه کی نیمه په یو سرویس نیمه په بل سایت باندې وسی. نو که تاسو راشي وګورئ مثال دا یو سایت موږ سره څلور MB دی، او دا بل موږ سره 1 MB دی. نو که چېرته موږ سره دا زموږ ټریفیک د راوټر نیم کې نیم په دې سایډ ویسي او نیم په دې لاندې چې دا 1 MB لینک دی موږ سره، نو آیا دا 4 MB چې موږ سره کوم لینک دی دا په دا ستا ټریفیک صحیح تر ډیسټینیشن پورې ورسوي او بیرته به دا غیر ریسپانس هم راځي. ولې دا کوم چې 1 MB لینک دی آیا دا به بیرته دا ستا دغه کوم ستا چې کوم ریکویسټ دی دا به تر ISP پورې رسي یا به نه رسي. مثال یو کس دی هغه 1000 MB ډیټا ډاونلوډ کوي، 1000 MB د هغې سایز دی. نو کله چې راوټر دغه ستا دا ټریفیک نیمایي کو په ډیفالت راوټ سره او نیمه یو سایت ته ولېږي نیمه بل سایت ته، دا 4 MB خو دا 500 MB ډیټا به ډاونلوډ کړي بیرته اپلوډ کړي، آیا دا 1 MB لینک کولی شي د 4 MB چې اوسې په سر ته ورسي؟ هېڅ کله نشي کولی. نو د دغه مشکل د حل لپاره موږ او تاسو راځو څه وایي PBR پالیسی بیسډ راوټینګ. د خپلې مرضۍ او د خپلې خوښې باندې راوټ انتقالونه او هغه د خپل ټریفیک جدا کوونه. زه به داسې ټریفیک زه به داسې پالیسي امپلیمنټ کوم دلته په سټارټ کې. زه به هغه څوک چې ډاونلوډینګ کوي یا اپلوډینګ کوي هغه ټول موږ سره د TCP پروټوکول لاندې دي. نو تاسو وګورئ که څوک ډاونلوډ کوي یا اپلوډ کوي د هغه سایز هم زیات وي. نو زه چې د هغه ټریفیک چې سایز زیات دی هغه د 4 MB استفاده کوي، او د هغه ټریفیک چې د هغه سایز کم دی هغه د 1 MB استفاده کوي. صحیح ده؟ نو زه راځم وړاندې څه کوم، وړاندې بیسیک سیټینګ کوم. دا به سٹارټ کوم. ان شاء الله ټول بیسیک سیټینګ به ټول پیژنئ. هر انټرفیس ته IP ورکونه د هغې اپ کوونه ده. صحیح ده؟ راځو ټول ده. صحیح ده؟ اوس تاسو وګورئ مثال تاسو سره 200 نیټورکس دي یا مثال د 200 نه زیات دي. دا که ته هر یو بیل سټیټیکلی ته ISP ته معرفي کوې، شاید چې پاس سلیکشن کې ته غلط شي، شاید چې ستا په دې نیټورکس کې سبنیټینګ شوی وي د هغې مطابق د هغه سره هغه سبنیټ ماسک ونه رسې، نو دا کمیونیکیشن به کله لاس کېږي، کله د چا پیکټ به ځي چا پیکټ به نه ځي. د ټولو په نمایندګۍ باندې ډیفالت راوټ جنریټ کړي دا څومره ټریفیک چې ستا دی ټول نیټورک د ISP سره کمیونیکیشن کولی شي که نه.
دا سایز موږ غټ شو همدارنګه برش موټو ته دا دې سایز موږ غټ دا موږ سره ISP1 دی اول ISP د موږ سره چې د هغې لینک 4 MB دی زما د لپټاپ د موز شوی دی نو زه راځم لومبۍ څه کومه د R1 نه سټارټ لم او بیسیک سیټینګ کومه هر انټرفیس ته IP ور کومه او هغه اپ کومه نو که تاسو ګورئ موږ به لوبیک په سیسنه په لیول باندې هم موږ تاسو لوبیک جوړ کړی دي لوبیک موږ سره په خپل باندې دا یو لاجیکل انټرفیس دی چې دا موږ سره په ریل راوټر باندې وجود نه لري دا موږ سره یو لاجیکل انټرفیس دی که زه چرته راشم او دغه راوټر سره 15 یا 10 یا 10 سویچونه لګوم یو خو به کمپیوټر د هغې برداشت نه لري کمپیوټر به زموږ ورسره هینګ شي د کمپیوټر باندې بوج کمونه همدارنګه زه راځم په دې هر راوټر باندې به یو لوبیک جوړ کړم په R1 باندې په R3 او R4 باندې تاسو د څه فکر وکړئ چې موږ سره په R3 کې مثال ګوګل دی او د ګوګل اډرس موږ سره سو دی مثال 3.3.3 صحیح ده په دوهم سایت کې هم موږ سره SP دال ته موږ سره ګوګل شته دی مثال دا غي اډرس موږ سره 3.3.3 صحیح ده زه راځم اول R1 ته S1/0 اډرس کوم هغه اډرس ورکوم چې کوم ما په تخته باندې ډیفاین کړی دي 12.0.0.1 او د هغې مطابق سبنټ ماسک صحیح شو او سمې که نو شوټ ډاون مې زه به R1 باندې یو لوبیک جوړ کړم موږ به دغه لوبیک داسې ایزم کوو چې مثال دا موږ سره زموږ لین دی زموږ لوکل ایریا نیټورک دی دوی غواړي چې چېرته لاړ شي ISP ته لاړ شي دا په R1 کې چې موږ سره څوک دي د R1 موږ سره زموږ لوکل شبکه ده د دې ټریفیک باندې موږ فلټرینګ هم کوو په دې باندې موږ بلاکینګ هم کوو پالیشینګ د دوی په خاطر موږ امپلیمنټ کوو د چا په خاطر باندې چې څوک د R1 سره کنیکټ وي دا زموږ لین دی زموږ لوکل شبکه ده زه بل ته لوبیک هم جوړ کړم د څو سره جوړ کړم د /32 سره جوړ صحیح ده راځم R2 ته که پارټو کې تاسو وګورئ موږ سره درې انټرفیسز دي پاتری کې موږ سره څو انټرفیسز درې یو موږ سره S1/0 چې دا د R1 سره لګیدل دي یو موږ سره S1/1 چې دا د ISP1 سره لګیدل بل موږ سره S1/2 چې دا د ISP2 سره لګیدل دي دا درې وړو موږ کنفیګر کوو راځم چرته R2 ته S1/0 IP address 12.0.0.2 هغه ته مسور کړو 12.0.0.1 دې ته مسور صحیح ده او دا همغه مطابق څه سبنټ ماسک امنم کا بل انټرفیس موږ سره لګیدل دی S1/1 هغه ته مې اډرس ورک 13.0.0.1 او دا هغه مطابق سبنټ ماسک صحیح ده اب موږ سره پارټو باندې درې انټرفیس وکړ دوه انټرفیس می کنفیګر کړی یو انټرفیس پاتې دی /2 IP اډرس هغه ته نور 14.0.0.1 او د هغه مطابق صحیح ده چترازم R3 ته تاسو ګورئ دغه انټرفیس چې ما کوم اډرس ورک 13.0.0.1 زه چې کله R3 ته راځم دلته چې موږ سره کوم نیټورک سي د دوړو لینکونو ترمنځ هغه نیټورک سیم روان وي دلته موږ سره 13.0.0.1 په دې سایت باندې موږ سره 13.0.0.2 یا 3 یا 4 انیو صحیح او دلته موږ سره یو مثال یو سایت موږ سره شته یا ګوګل وی یا په جیمیل وی یا په فیسبوک وغیرہ وغیرہ زبر شم R3 ته انټرفیس 1/0 IP address .2
صحیح ده بل دلته موږ سره یو سایډ هم شته مثال ګوګل دی موږ سره یا جیمیل دی د هغې اډرس موږ سره څو دی صحیح ده راځم آرپور ته تاسو ګورئ په R2 باندې چې موږ سره کوم لینک د آرپور سره د ISP2 سره لګېدلی دی دې ته ما اډرس ورکړو 14.0.0.1 ډبل سیټ ته ورکړم 14.0.0.0 صحیح دلته به هم یو سایت مثال یو ګوګل دی یا جیمیل دی موږ سره د هغې اډرس موږ سره 3.3 نو موږ تاسو څو کړو بیسیک سټډي موږ تاسو وکړو اوس راځم راوټینګ کوم تر څو د مختلفو شبکو ترمنځ کمیونیکیشن وشي R1 R2 R3 R4 د ټول ترمنځ کمیونیکیشن برابر شي اوس تاسو وګورئ په ریل کې خو به تاسو د خپل سایډ نه ISP سایډ ته ډیفالټ جنریټ کړئ بیا د ISP خپل هغه دا چې دا ښه ټریفیک په کوم روډ باندې راوړي اوس موږ دلته لګیو مثال په یو سافټویر کې لګیو اوس موږ مرزي دا کوم پروتوکول یوز کوو که مثال کوم سټیټیک راوټینګ کوو که ډیفالټ راوټینګ کوو پروا نه کوي د ISP سایډ نه خپل سایډ ته نو زه به راشم د ISP سایډ نه خپل سایډ ته څو کوم سټیټیک راوټینګ باندې جنریټ کوم او د خپل سایډ نه ISP سایډ ته څو کوم ډیفالټ جنریټ کوم صحیح ده اول لازم R1 ته IP route 12.0.0.2 R1 نه چارټو د ټریفیک چې په کوم لار بزي 12.0.0.2 باندې بزي صحیح راځم چرته R2 ته راځم تاسو ګورئ د R2 سایډ نه به زه هم د R3 نه چې موږ سره ISP1 ده او بل موږ سره ISP2 دوهم لینک ده موږ سره دواړو سایډونو ته به زه ډیفالټ جنریټ کوم دواړو سایډونو ته صحیح ده دواړو سایډونو ته به څه کوم ډیفالټ جنریټ کوم IP route یو موږ سره 13.0.0.2 دی صحیح ده او بل سایډ موږ سره صحیح هم ISP1 ته خپل ډیفالټ جنریټ کړ هم ISP2 ته اوس براشم د ISP1 نه خپل سایډ ته خپل لوکل شبکې ته سټیټیک راوټینګ جنریټ کړم ضروري نه ده دا د ISP خپل خواخه دا خو چې موږ په ټیسټ کوو موږ کوم کار کوو موږ سټیټیک راوټینګ جنریټ کوو خو په ریل کې به دا کار د ISP وي د R3 او د R4 نه چې کوم راوټینګ کوو دا په ریل کې د ISP کار وي چې هغه موږ د کوم پروتوکول چلي موږ د سټیټیک راوټینګ کوي یا موږ د ډیفالټ جنریټ کوي دا خپل مرزي ده صحیح ده نو زه راځم خپل سایډ ته IP راوټ په کوم پات راځي R3 صحیح ده او د R4 نه به هم سټیټیک راوټ جنریټ کوم IP route په کوم پات راځي 14.0.0.1 صحیح شو اوس که تاسو د R1 د چې هغه تاسو خپل لوکل شبکه ده تاسو ګوګل پین کوئ نو تاسو ته پته نه لګي دا زموږ ټریفیک په کوم سایډ روان دی ICP موږ سره څه دی هغه زموږ هغه پینګینګ دی چې مثال زموږ کنیکټیویټي زموږ د ادارې سره کتل کیږي یا د انټرنیټ سره کتل کیږي چې د انټرنیټ سره وصل نه نو کوس تراشي د R1 نه د 33 د پینګ کې وستری موږ سره په ISP1 کې نشته په ISP2 کې موږ سره شته دا پته لګي زموږ ټریفیک کوم سایډ روان دی نه لګي نو چې موږ تکل پته نه لګي تاسو وګورئ اوس خو موږ ډیفالټ جنریټ کړ ستار ټریفیک بزي ISP پورې خو تاسو وګورئ یو موږ سره 4 MB دی او بل موږ سره 1 MB دی نو کو یو کس راغی 0 MB یا 2000 MB ډیټا ډاونلوډ کړي یا اپلوډ کړي نو دا R2 چې تاسو سره کوم راوټر دی چې تاسو ډیسټریبیوشن لایر دی تاسو ایج راوټر دی دا به تاسو پکې داستاغه ټریفیک باندې مې کې نیم یو سیټ ته نیم بل سیټ ته دا څلور MB خو د اساس ټریفیک ویشي او بیرته به ریسپانس هم راوړي آیا دا یو ایمیلینګ د څلور ایمیلینګ کار کولی شي نو زه به راشم په R2 باندې به داسې پالیسي امپلیمنټ کړم چې هغه زموږ هغه د شول کېږي PBR پالیسي بیسډ راوټینګ په خپل خوښه باندې په خپل مرزي باندې راوټ انتقالونه زه به داسې پالیسي امپلیمنټ کړم چې هر څوک ډاونلوډینګ کوي اپلوډینګ کوي هغه ټول د TCP پروتوکول لاندې دي هغه د S1/1 باندې هغه دغه ټریفیک اوټ کیږي صحیح او چې هر څوک ICP صرف پینګ کوي هغه د S1/2 استفاده کوي صحیح نو راځو چې R2 ترازو پالیسي موږ چرته امپلیمنٹ کوو په ډیسټریبیوشن لایر ترازو
اټو موږ سره زموږ هغه ځای دی هغه ایریا د موږ سره چې موږ هلته خپل بلاګینګ کولی شو پالیسي امپلیمنټ کولی شو پیل رای کولی شو صحیح نو زه راځم چېرته اټو ته راځم اول موږ تاسو راځو زه به په اکسس لیست کې خپله پالیسي ډیفاین کوم په څه کې په اکسس لیست کې او هغې ته مې یو نمبر ورکړه سو مثال 119 فرمیټ څه شی ټي سی پی any تاسو ګوري اول زما چې کوم پالیسي دا په داسې شکل ده چې مثال هغه ټي سی پی لاندې که ډاونلوډینګ وي که اپلوډینګ وي که هر څه وي نو هغه د کوم پروټوکول لاندې ټي سی پی لاندې وي او هغه اکسس لیست ته ما یو نمبر هم ډیفاین کړي چې سو مثال 11 یا 119 دوهم اکسس لیست ما سره دی مثال کو څوک خپله کنیکټیویټي چک کوي فرمیټ کا ماته آی سی پی any آی سی پی چې کېږي انټرنیټ کنټرول میسیجینګ پروټوکول هغه څوک چې خپل کنیکټیویټي چک کوي اوس موږ سره یو ټیکنیک دی چې په هغه کې زموږ پالیسي ډیفاین کیږي او د هغه په اساس باندې زموږ پالیسي مخکې په یو کلاینټس باندې لګیږي او د هغه مطابق زموږ راوټ تر سورس ته ډیسټینیشن پورې رسیږي چې هغه موږ سره راوټ میپ دی چې موږ سره راوټ میپ موږ سره یو پالیسي ده دا موږ سره یو تخنیک دی د دې په اساس به موږ خپل پالیسي ډیفاین کوو دا اوس چې ما دوه اکسس لیست ډیفاین کړه او په دې کې ما دوه پروټوکول یو موږ سره ټي سی پی او بل موږ سره آی سی پی دوه په زروالو ما په راوټ میپ کې به ډیفاین کړم او زموږ هغه پالیسي به امپلیمنټ شي په راوټ میپ کې موږ سره دوه خبرې دي چې یو موږ سره میچ کوونه ده او بل موږ سره سیټ کوونه ده چې موږ سره یو موږ سره میچ کوونه ده او بل موږ سره سیټ کوونه ده میچ کوونه څه معنی زه به تاسو ته یو سمپل مثال درکړم تاسو وګورئ کله چې تاسو مثال وادي کنه تاسو خپل خپلوان راځي په دې کې خمل معنی او په دې کې خراب دي خلک می غادي کلیوال بګیږي نه د چې کوم خمل معنی هغه ټول میچ کوي یو سیټ کې نو یو کوم چې تاسو مثال د لوکل کلیواله خلک هغه دوا د دروازې خواته ناشتي نو یو اول داخل میچ کړه کنه هغه درانه مل معنی قدرمن یو سیټ کې نو ولا کوم چې مثال کلیوال خلک هغه یو سیټ کې ناشتي میچ خل میچ شو کنه دوباره سیټ کوي هغه خلک تاسو میچ کړی قدرمن خلک هغه تاسو سیټ کوي کوم سیټ باندې تاسو ته په دې لار لاړ شه ډایرکټ هغه وتا کړه چې خوراک مثال تاسو برخه بندو شي نو اول بس څه کوم زه به اول خپل ټریډینګ میچ کوم چې مثال هغه څوک چې ټي سی پی لاندې دي هغه د مثال مې میچ ټي سی پی لاندې څوک چې ډاونلوډینګ کې اپلوډینګ کې ټول ما میچ کړ ټي سی پی پروټوکول لاندې دي نو هغه د څه کې د S1/1 نه د S1/1 نه استفاده کوي تا باندې ډیفرنٹ کې چې په کوم پاتو په سلیکټ کوي اول د میچ خپل ټریډینګ دی میچ کې به ورته پاس سلیکټ کوي نو راځي ګور راځي څه کو راوټ میپ د راوټ میپ موږ سره په خپل باندې یو ټیکنیک دی معلوم ورکړ ټي سی پی / آی سی پی تاسو ان نیم ورکولی شي خو یو پالیسی دا خپل پالیسی ته جوړې دي پالیسی چې څنګه نوم ورکړي خو چې کله پالیسی امپلیمنٹ کوي دې پالیسی ته داسې نیم ورکړي چې تاسو پته لګي چې دا پالیسی باندې څه په خطر لګولې ده چې دا پالیسی باندې څه په خطر لګولې ده ما خپل د راوټ میپ ته نوم ورکړ ټي سی پی / آی سی پی تاسو بل نوم ورکړئ دا ضروري نه ده مثال ما سو کې مثال خان خدا خان نوم دلته خنخ کوي کنه او نو د پالیسی مطابق دی د سمو ورکړي چې د پالیسی مطابق وي ګور ما ټي سی پی / آی سی پی په دې خاطر ورکړ زما دواړه ټریفیک چې زما دواړه کوم څه غواړم پالیسی څه په خاطر امپلیمنٹ کوم دواړه پکې راغلي صحیح نو ما نه ورکړ مثال شی ټي سی پی / آی سی پی او دې ته ما یو سیکوینس نمبر مې هم ورته څو ټه اول بس میچ کوم څه به میچ کوم دلته میچ کوم تا آی پی ایڈریس تاسو ګورئ موږ سره دوه اکسس لیست دي اول موږ سره نمبر څو دی 119 په دې 119 کې موږ سره کم څه شی موږ سره ټي سی پی دی ما ته میچ کو څو 119 څو ما ته میچ کړ 119 او چې کله میچ کې کوم ټریکر چې تا میچ کو سرتار مو خو چې په کومه لګي اوس وګورئ راشي موږ سره دوه لري یو موږ سره S1/1 دی او بل موږ سره S1/2 ټي سی پی کې موږ سره زیات څوک ډاونلوډینګ کوي څوک اپلوډینګ کوي څوک ګوګل کلاسي څوک جیمیل کلاسي کنه ټریفیک او لوډ زیات دی نو زه به ورته کومه لار وښیم S1/1 سره کلاسي کومه لار ورته وښیم S1/1 کمنټر په څورته وښیم S1/1 صحیح اوس برابر مو دوه پالیسی روډ میپ او نیم شو ورکړ تاسو چې کلم پالیسی ته نوم ورکړئ همیشه په کاپیټل کې تاسو په څه کې کاپیټل صحیح او چې څومره کماونډز موږ سره دی هغه په کاپیټل کې تاسو لیکي که تاسو مثال اب هغه دومره تاثیر نه کوي خو چې کلم تاسو کوم کلم نیم تاسو نوم ورکړئ که پالیسی وي مثال ان نیم تاسو ورکړئ هغه تاسو په کې صحیح ده ما نیم څو ورکړ ټي سی پی / آی سی پی او ته مې سیکوینس نمبر څو ورکړ شل
څنګه ورکړ شي نو زه ورته په چې ماته میچ کا دویم ټریفیک ما سره شه د آی سی پی دی شه ما سره آی سی پی میچ کا ماته آی پی اډرس الته آی سی پی ما په یو اکسس کې ډیفاین کړی چې دا نمبر څو دی 112 سیټ کا ماته په کوم انټرفیس باندې 1/2 صحیح پالیسی خو زما ډیفاین شو اوس د پالیسی په چا باندې لګي تاسو ګورئ دا موږ سره لین دی زموږ لوکل ایریا نیټورک دی زه به دغه کومه پالیسی چې ما په R2 کې جوړه کړه زه به دا دواړه روانم او په دغه انټرفیس باندې څه کوم امپلیمنٹ کوم او چې دغه انټرفیس نه هر ټریفیک آوټ کیږي د دماغي پالیسی مطابق او دماغي په مرزي بچ کیږي چې ما ورته کومه لار خو دې پامه غته پامه غلط صحیح نو زه براشم چرته R2 ته براشم کوم انټرفیس ته بلاګین شم هغه انټرفیس چې کوم د موږ ټریفیک را بار کیږي انټرفیس سیریال 1/0 IP policy route map موږ شروع ورکړو TCP/ICMP صحیح نو ما څو رقمې دوه پالیسۍ چې ما جوړ کړو پالیسۍ چې ما کوم نوم ورکړو هغه مې راوښتل په هغه انټرفیس باندې مې امپلیمنٹ کړ چې کوم انټرفیس د زموږ ټریفیک را اوټ کیږي او د IP سایت ته ځي صحیح نو تاسو ګورئ زه براشم مالته وځه سو کوم د خپل پالیسی بران کما سبه کوم رن به کما ولیکم چې ډیبګ آی پی پالیسی څنګه د خپل پالیسی نه رن کړي اوس به زه راځم سبا کوم زه د خپل چیکینګ د پاره زه اوس د خپل پالیسی کوم چې آیا ما چې کوم پالیسی امپلیمنٹ کړی دا څه غلطه ده اروز ما لوکل ایریا نیټورک دی چې نه مزه دا 3.3.3 دا په کومه چې پنګ کوم زما دا پنګ په کوم سایت دي او ګوزه چې ټلنټ یا بل وغیرہ وغیرہ څه کوم زما دا پکټ په کوم سایت دي صحیح او چې کله موږ پنګ کوم زما پکټ په کوم سایت دي په S1/2 ګورو راځو صحیح ده ارونه زه کوم ز پنګ کوم څو پنګ کوم صحیح شو راځو ګورو چلته ګورو پارټو باندې ګورو دلته وګورئ دغه چوک دا پنګ د کوم سټ نه راغی 12.0.0.1 نه راغی کوم ځای راغی دلته وګورئ د 12.0.0.1 نه پنګ راغی او دلته تاسو وګورئ د کوم انټرفیس نه راوټ شو د S1/1 نو څو کې پنګ کړی دی 3.3.3 او زمونږ دا پیکټ په کوم لاړو په S1/2 باندې په کوم شان لاړو 1/2 او زه راځم د دې په خاطر باندې چې زه دا وګورم چې زما بغیر له پنګ نه زما بل پیکټ په کوم لار باندې شي نو د دوه په د دوی به چکاوند په خاطر سو کوم ازر اعظم بیا ټلنټ کوم سو کوم ټلنټ کوم کنفیګر کړي ته کوی راځي اعظم پیکټ ته ډیسټینیشن پورې شي صحیح ده ان شاء الله وسره په ټلنټ کنفیګر کوو سیستم کنفیګر کوو وسره کوو صحیح نو زه راځم چرته R1 ته ټلنټ سو ټلنټ کوم T.3.0 صحیح ده تاسو راشي اوس بیا وګورئ دلته وګورئ چا د چا د ریکوست راغی د 12.0.0 په کوم انټرفیس راوټ شو سو کې پین کړه ده او زموږ پکټ په کوم سټ لاړ اوس کله پین نه بغیر د آی سی مینه بل ریکوست راځي اتوماتیک پارټو څخه کې د راستا د پالیسی مرزي په مطابق څه کې هغه ټریفیک والی په مغلق اوس به زه د پالیسی جوړه کما دوه پالیسی به داسې و چې د ازمنه موضوع صحیح امپلیمنٹ شي او صحیح مونږ ته پته ولګيږي ځکه که د هر چا ټریفیک د سل نه والا تر 200 پورې کم وي هغه د S1/2 نه استفاده کوي دا ټریفیک دی په دې لاره باندې شي خو که چېرته د یو چا ټریفیک د سل نه والا تر 0 پورې وي یا مثال د 200 نه والا تر 0 پورې وي هغه د S1/2 نه استفاده کوي دا ټریفیک دی په هغه سره باندې شي صحیح زبرشم پارټو باندې باسه د خپل د پالیسی ختمه کوم ایکسس ورډ به ختم کوم دوباره وګورئ صحیح ده او څه به کو نو یو می دا پالیسی جوړ کړی و دا مو کوم صحیح ده او
او دومه پالیسی می permit ICP any دام څه کوم دوه پالیسی نه اوس د څه پالیسی جوړوم چې مثال زه وایم که زما د لین نه هر څوک ریکوست کوي چې د هغې د ډیټا سپیډ یا سایز مثال موږ سره څومره وي د 100 نه والا تر 200 پورې وي نو هغوی د S1 سلیش شوډې صفات کې ولې د هغې سپیډ کم دی یو ایمیل سره ولې که چېرته د 200 یو نه والا تر 0 پورې اپ ته ډیپینډ کوي ته پوهېږي زما په اداره کې مثال یو سړی تر دومره سپیډه پورې ته دومره سپیس سایز به وڅو کې ضرورت لري نو زه راځم اول مې روډ میپ او دا پر مسره کوم مور کې LNT څه معنی لینث څه شي لینث او فارمیټ مثال نمبر مې شور ک 30 ما ته میچ کا لینث اوس به څه کې ته بل لینث ونه میچ کې اوس وګدواله د ډیټا مثال د یو نواله سلو پورې د سلو نواله 200 پورې زوی مکه چیرته د ډیټا هغه سایز موږ سره د سلو نواله ته 100 پورې تر 200 پورې وي اول مې ډیټا میچ کړه په کوم انټرفیس لګي سیریل انټرفیس 1/2 باندې ولی د هغې سپیډ موږ سره کم دی دلته وګورئ تاسو یو مې سره صحیح ده کنه نو دویمه پالیسی په داسې ولګوم روټ میپ نوم یې چور کې LNT فارمیټ او سکین نمبر مې چور کې 40 ما ته میچ کا مثال دا ځل د څونه لینث د 200 یو نواله تر 100 پورې مثال تر 0 پورې څومره پورې دا په کوم انټرفیس ته لګي S1/1 باندې صحیح اوس تاسو وګورئ یو کس راځي یو کلاینټ ته تا پالیسی د څه ولګول چې مثال د یو نواله تر 100 نواله مثال تر 200 پورې دا سړی په دې انټرفیس کې مثال او کچته دا یو کس د کلاینټس د ډیټا سایز غټیږي د دینه د 200 نواله 0 پورې یو کس ته ځان راځي وایي مثال زه غواړم 2000 MB 3000 MB ډیټا څنګه ډاونلوډ کوم آیا د دې ډاونلوډ کیږي نه او موږ ګورو چې د دې ټریپ کې وټ کیږي نه وټ کیږي او موږ ګورو صحیح ده را په شته پالیسی په کوم انټرفیس لګو په هغه انټرفیس چې انټرفیس ده ټریپ کې راوټ کیږي S1/0 IP پالیسی روټ میپ څنګه ورکړل LNT او د خپل پالیسی څخه کوم دا بران کما IP پالیسی صحیح نو زه براشه موږ به مخکې ما څه کول ما به صرف هغه سایډ پین کا اوس زه د ډیټا سایز هم لیکم 100 MB 200 MB 300 MB به بچو صحیح اوس تاسو وګورئ پین کا ماتره څومره سایز مثال 200 څومره ماته پین کا 200 اساس مو مستوي لیکه تاسو وګورئ اوس به دا ټریفیک په کومه لار روان وي دلته وګورئ چا ریکوست کړی دی 12.0.0.1 او په کوم انټرفیس راوټ شو په S1/0 باندې صحیح ده سو کې پین کړی دی دا ستا ټریفیک کوم څه روان دی په S1/2 باندې ما ویلو کنه د 100 نو تر 200 پورې اوس سړی را لګيږي د 200 نه بر ټریفیک غواړي 300 400 500 ګور چې دا ټریفیک په کوم سایډ سي صحیح تاسو ګوري راځي سایز مثال موږ سره څومره دی مثال شپږ سوه دی څومره دی موږ سره شپږ سوه اوس ګورو چې دا شپږ سوه په کوم سایډ روان دی دلته وګورئ چا پینګ وکړو 12.0.0.1 د کوم انټرفیس نه راوټ شو څو کې پینګ کړی دی ګوګل دی یا جیمیل دی یا هاټمیل دی وغیرہ په کوم سایډ روان دی په S1/0 صحیح اوس یو کس راولګي دی یو ځوان وایي چې مثال زه غواړم اوس ما پالیسي لګولې ده چې زر مې ما سره اخرنۍ سپیډ ما سره میکسیمم ما سره زر مې دی یو ځوان لګيږي هغه زه 2000 مې 3000 مې څو غواړم ډیټا غواړم چې ډاونلوډ کړم یا اپلوډ صحیح آی ګورو چې د ټریفیک اوټ کیږي او کیږي تر رسې کنه رسې راځو ګورو صحیح څومره سایز ما څومره کې مثال 1200 مې کړ 1200 خو زیات پېښ شو کنه نو تاسو راشي ته وګورئ پارټو باندې وګورئ موږ تاسو وي د اخرنۍ لین ته وګورئ تاسو چا پین کړی دی 12.0.0.1 د کوم انټرفیس نه راوټ شو د 1/0 سو کې پین کړی دی ګوګل دی جیمیل دی او دا د دې لین څومره دی 1200 دی پالیسی خو فارورډ شو وي څو ریجیکټډ دا ولی میچ نشو نورمال خو فارورډ شو هغه ته ریسپانس نه ورکړي ولی
هغه اډمنسټریټر چې کوم پالیسی لګولې ده د هغه میکسیمم ریټ څومره دی ځنې ملي نه بیا هغه د پرمنګ سو هغه د پرمنګ بل روټ میپ خالی جوړو چې مثال خالی روټ میپ موږ جوړو که بغیر لدینا هغه د دوه شډونو پر وړ کیږي ولې دا سایز کم دی کنه سره چې کوم شپه دوه شډونو په ګټه کې وړ کیږي استاد مو چې کله دا سایز وزن توقع چې ډاونلوډ یا اپلوډ کوو فقط سایز نه انتخاب وکنه څنګه انتخاب کوم دا سایز د سره خاطر د انتخاب چې موږ ته پته ولګي ګوره دا خو اوس موږ پریکټس کوو اوس چې کله تر ډاونلوډ کې پیدا راکې آیا هر یو کلاینټ پر راوټر ته نه کینی پر راوټر کې کنفیګریشن څوک کوي دا خو تاسو لګي خپل ځان لپاره چک یو لګي کلاینټ به دا کوي کنه اپلوډینګ کوي هغه خو به سایز نه انتخاب نه ولې به دا ګوره دا موږ په دې خاطر خیر موږ په دې خاطر مې ته نیټورک انجینری د خپل ځان لپاره څه کې پالیسی دی جوړ کړه د خپل پالیسی مطابق څه کې هغه ټریفیک روټ کې ان کې کلاینټس د سرکار مشه زما ټریفیک په کوم لار روان دي دا مو سره غوښتنې په کار غوښتنې رن کوي جیمیل لاسه هغه د پته نه دي زما ټریفیک په کوم سایت روان دي نو هغه هر سره خو پروفیشنل مسله کې نشي کېدی مسله کې کس یوازې او سر دې د ټول اندازه سره ویلي